جان بس ته د اشرف غني جواب جان بس څه ویلي و ورک څه ورته ویلي ګرانو لیدونکو السلام علیکم په کابل کې د امریکا سفیر جان بس ویلي د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په پایله کې چې هر څوک واک ته رسیږي ښه به وي چې نورې سیاسي ډلې هم واک کې شریکې کړي جان بس طلوع نیوز سره ځانګړې مرکه کې ویلي په 1 میلیون رایو ټاکل شوی ولسمشر ښایي ډیر سیاسي اعتبار ونه لري د امریکا سفیر وویل هر څوک چې ولسمشر کیږي باید نورو سیاسي ډلو ته هم واک کې برخه ورکړي د تیرو ولسمشرۍ ټاکنو لومړنیو پایلو له اعلان وروسته چې محمد اشرف غني مخکښ اعلان شوی و جان بس په خپله ټویټر پاڼه لیکلي و ټول باید دا خبره په یاد ولري چې دا یوازې لومړنۍ پایلې دي ځینې شنونکي په دې باور هم دي چې نوموړي د خپل کاري ماموریت په ورځو کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره چندان ښې اړیکې نه درلودې دا په داسې حال کې ده چې همدا څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر ښاغلي جان بس ته د هغه د کاري ماموریت د ختمېدو په پلمه د وزیر اکبر خان مډال ورکړ د جان بس دې خبرو ته ارګ غبرګون ښودلی او ویلي دي د افغانستان په قانون کې هیڅ داسې ماده نشته چې ټاکنو کې باید څومره خلک ګډون وکړي او څومره دې باید یو نومان ته رایه ورکړي د اشرف غني ویاند ویلي د اساسي قانون او نورو قوانینو پر بنسټ هر هغه څوک چې له 50 سلنې ډېرې رایې ترلاسه کړي هغه ولسمشر دی هغه زیاته کړې په نظام کې د نورو خلکو ګډون په ولسمشر او د هغه په واکونو پورې اړه لري ارګ د جان بس خبرې بې ځایه بللې او دی د هغه شخصي نظر بللی په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس چې اوس یې دنده په ختمېدو ده له اجرایي رئیس عبدالله سره ښې اړیکې لري او نږدې هره اونۍ کې 2 ځل ملاقات ورسره کاوه او له لومړي سره یې په ټاکنو کې د مداخلې کوشش کاوه په هر حال تاسو د جان بس د خبرو په هکله څه نظر لرئ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم د الله په امان